السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول زموږ د انلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ صحتمن اوسئ. د قدر وړ لیدونکو ستاسو لپاره نن ورځ موږ یوه ډیره بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. نننۍ ویډیو چې ده د فرمیس اپلیکیشن په اړه ده. تاسو به اکثره له همدې اپلیکیشن سره بلد هم وئ د انلاین پیسو ګټلو یو ډیر بهترین او مخکینی اپلیکیشن دی. تقریبا اته نه کله کېږي چې په افغانستان کې دا کار کوي. تر اوسه هم همداسې پاکستان ډېرې هیوادونو کې هم دا اپلیکیشن کار کوي. بیا د څه موده د کوم ټسکونه سروېګانې چې دي هغه به نه راسرچ کېدل نه درکول کېدل تاسو ته. تاسو به هم لیدلي وي ځکه د همدې داسې پالیسي ده د فریمیس اپلیکیشن چې مثال واخ نو واخ دوی د خپل وخت اپډیټ کوي د سروېګانو ټسکونو ورکولو. نو اوس مهال زه تاسو ته په ثبوت سره ښایم د کوم تازه ټایم چې ما په همدې کې معلوم کړی دی چې ټسکونه ورکول کېږي په هغه ټایم باندې. دلته تاسو وینئ 4 بجې 4 دقیقې دي. زه اوس ګورم په بریالیتوب سره ټرای کوم. انشاءالله ماته به یو ټاسک سروې راکول کېږي. 2-3 ورځې مخکې ما هم ټرای کړې ده. انشاءالله نتیجه یې مثبته وه. ټسکونه به ماته راکول. دلته تاسو وینئ موږ ته په بریالیتوب سره سروې راکړل شوه. په همدې باندې زه اوس کلیک کوم. دا به زه سهار ته ورسوم. نو تاسو انشاءالله حتمن ټرای وکئ. کومه ستونزه او مشکل به نه وي. سهار 4 بجې یا 3 بجې 15 بجې په دې وختونو کې 15 بجې نه مخته ټرای وکئ. انشاءالله ټسکونه درکول کېږي. زه به په همدې کلیک وکړم. دا به کمپلیټ کړم. بعضې ملګري به همدا اپلیکیشن نه پېژني نوي به وي د همدې ویډیو ته به نوي راغلي وي. دا په همدې ډول یو اپلیکیشن دی قدرمنو لیدونکو چې تاسو ته سروېګانې درکول کېږي. بیا په دې کې ژبه هم شته. د اپلیکیشن ژبې ته اوړي. په دې نه موږ نوره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي په چینل کې شته. تاسو یې کتلی شئ. هر ژبې ته چې تاسو چینج کوئ په هغه ژبه بیا تاسو ته د سروېګانې درومي. تاسو یې ځوابولی شئ. که انګلیسي ژبه وي اردو پښتو دري هره ژبه یا عربي. خو موږ پښتو ژبې ته سیستم چینج کړی دی. ټول سیستم یې په پښتو ژبه دی. په همدې ترتیب به تاسو دا سروېګانې سر ترسوئ. دلته بیا په اخر کې کمپلیټ بشپړ دفاعي برخه وي. په همدې ډول کمپلیټ شي. دلته موږ دا ریفریش کوو. زموږ کومه دنده چې وه په بریالیتوب سره کمپلیټ شوه. سروې مو ترسره کړه. اوس په بټوه باندې کلیک کوو. دلته موږ ته پیسې ښیي 309 افغانۍ زه په اکاونټ کې لرم. د نه بیا تاسو ملګرو خپلې پیسې موبایل سیم ته ایزولوډ په شکل لیږلی شئ. هغه که د افغانستان سیم یا پاکستان کې کوم سیم کارتونه وي یا نورو هیوادونو کې سعودیه امریکا په دې ټولو هیوادونو کې همدا اپلیکیشن چې دی کار کوي. بیا په نورو هیوادونو کې د سروېګانې هم نرخ فرق لري. په امریکا کې ډالرو تاسو ته ښیي. پاکستان کې بیا کلدارې. د هر ملک کې چې کومې سروېګانې تاسو ته درومي د هغې ملک کرنسي ورسره وي چې مثال دا سروې چې دا په دومره کرنسي سره په دومره افغانۍ سره یا په دومره کلدارې یا په دومره ډالرو سره یا په دومره درهمو سره چې تاسو مثال دا کمپلیټ کوئ تاسو ته پیسې درکول کېږي. نننۍ ویډیو چې وه زموږ خاص په وخت باندې وه د ټسکونو په پیدا کولو نه ځکه د څه وخت دا ستونزه وه ټسکونه به تاسو ته نه راتلل. نو په دې اړه نوره ویډیوګانې بیا هم د خبره تکراروم چې شته په چینل کې تاسو یې کتلی شئ. نو قدرمن لیدونکو ستاسو څخه زه یوه هیله هم کوم چې ویډیو ته حتمن یو لایک دې سره ورکوئ. ستاسو په لایک هېڅ نه کوم مصرف او نه کوم تاوان کېږي او د همدې ستاسو په لایک سره زموږ ویډیو مخکې تللی شي. نورو هیوادوالو سره هم شیر کېدلی شي. په هر حال ښه وخت غواړم. په خدای مې سپارلی یاست.